السلام علیکم स्टूडेंट्स उम्मीद دی چې ټول بخیر چیپټر نمبر فرست انټروډکشن ټو بایولوژي لیکچر نمبر 13 پارت 3 انالایزینګ اینڈ انټرپریټینګ اوکې نن به دا ټاپک وایو انالایزینګ وای یو سیس ته په حصو کې تقسیم کی اینڈ انټرپریټینګ چې هغه ته بیا سټډي کې نو دا موږ ته یو اکټیویټي اون تر کړی دا چې انلیست پایپ ټیشو organs and system of human body مطلب د دې تاسو انالایزینګ وکې او مطلب انالایزینګ دا چې پارټس کې تقسیم کې پارټس کې دا چې دا د سنه جوړ دي ټیشو د سنه جوړ دي organs د سنه جوړ دي او سیستم organ system د سنه جوړ دي and interpreting او بیا دا غي تاسو سټډي وکې اوکې نمبر فرست دی وایو پایپ ټیشوز اوکې پایپ ټیشو به وایو او وایو به مطلب چې دا سنه جوړ دی او څه کار دی بس لګ اسی چې تاسو ذهن ته یو آیډیا غونته راشي چې د ټیشو باره کې د ارګنز باره کې او د ارګن سیستم باره کې مونږ ویډیو کنه چې ټیشو د سنه جوړ وي د سیلز نه جوړ وي چې سیلز را یوځای شي هغه نه ټیشو جوړ شي بیا چې ټیشو را یوځای شي د هغه نه ارګن جوړ شي او چې ارګن را یوځای شي د هغه نه ارګن سیستم جوړ شي او چې ارګن سیستم را یوځای شي د هغه نه یو ارګانیزم جوړ شي یو ژوندۍ سیستم جوړ شي اوکې نو پس ته اپیتھیلیل ټیشو covered body surface skin مطلب اپیتھیلیل ټیشو تاسو صرف ذهن کې دونه کیک دی کنه چې صرف ټیشوز پیژنې ټیشوز ټایپ لګو پیژنې نیم یاد کې او چې صرف مو ذهن ته لګه آیډیا راشي نو اپیتھیلیل ټیشو سونه چې سکین دی سکین سرمن سره د دې چې سونه سیلز دی دا را یو ځای شوي د ټیشو جوړ کړی د ټیشو ته وایي اپیتھیلیل ټیشو مطلب دا چې په سکین کې کم ټیشو دی اپیتھیلیل ټیشو نمبر 2 کنیکټیو ټیشو اگزامپل دی بون اینڈ بلډ بون چې دی اډو کې دا چې جوړ دی د سنه د ټیشوز نه جوړ دی د کم ټیشوز نه کنیکټیو ټیشوز نه بلډ چې دی بلډ هم د کنیکټیو ټیشوز نه جوړ دی اوکې بیا دی مسل ټیشو نو مسل ټیشو سونه چې مسلز دی مطلب موومنٹ کې هیلپ ورکوي دا مونږ ګرځو را ګرځو دا مسلز په ذریعہ باندې ګرځو بون سره مسل اٹیچ دی ډوکو سره دا مسل اٹیچ دی د دې په ذریعہ مونږ ګرځو نو مسل مونږ له سره کوي موومنٹ را کوي بیا نروس ټیشو سونه چې برین دی مطلب دماغ دی دا غي نه میسج راځي کنه مطلب دا چې مونږه س ټچ کو یا پرس کا پس باندې خپکیدو ګرم وي یخ وي نو هغه میسج برین ته لړ شو د برین نه د دماغونه او دماغونه بیا سره راځي ریسپانس راځي چې پرس کا داسیز دی یا لاس دی خوا کا یا اخوا کا نو دا نروس ټیشوز دی په برین کې په دماغ کې کوم ټیشوز دی نروس ټیشوز دی بیا نمبر 5 ته اډیپوس ټیشو سونه چې پیډز دي صحیح ده نو اډیپوس ټیشو هغه ټیشو ته وایي کوم چې سٹور کوي پیډ سٹور کوي مطلب دا چربي چې انسان کې سٹور کیږي کنه مضبوطیږي یا پړسیږي د کې پیډ سٹور کیږي او دا انسولیشن ورګي انسولیشن دا چې دا کس بیا یخني کم کیږي او ګرمي زیاته کیږي بیا راځي چې پایپ ارګنز کم دي نو پایپ ارګنز کې لومبنه هارت ته هارت زړه ته وایي هارت څه کار کوي د چې کوم بلډ دی وینه ده هغه هارت ته راځي زړه ته راځي او د زړه نه بیا ټول باډي ته ځي دا د هارت کار دی هارت یو ارګن دی لنګز پیپړیا دی مطلب چې کوم اکسیجن موږ انهیل کوو تیرو او کاربن ډای اکساید څه کوو روباسو دا د لنګز په ذریعہ باندې بیا دی لیور موږ چې وته جګر وایو میټابولیزم پکې کیږي او ډیټاکسیفیکیشن پکې کیږي لیور کې څه کیږي دام یو ارګن دی او د کې څه کیږي کم چې مطلب ټاکسیک سبسټانسز دي کوم چې مطلب انسان ته ضرر ورکوي خرابوي ډیزیز کاس کې بیماری پیدا کوي نو هغه سیزونه د هغې چې کوم ډیټاکسیفیکیشن دی چې کوم هغه هارمفل افیکټ دی جراثیم والی دی څوک ختموي لیور ختموي بیا کیډنیز ګردې یادوي نو دوه ګردې وي انسان کې ځکه کیډنیز لیکي دغه حساب لنګ سره است مطلب دوه لنګز وي په انسان کې رائټ او لیفټ کیډنیز رائټ او لیفټ نو فلټر کوي بلډ او یورین جوړي سونه چې بلډ وینه دا څوک صفا کوي کیډنی او دا یورین تجمیتیاز جوړي بیا برین دی دام یو ارګن دی چې د څه کوي ټول باډي کنټرول کوي مطلب ټول باډي باندې یو راج کوي یو میسج ټول باډي لور کوي چې دا کارو کو دا مکو دا کو دا خري دا بد دی دا برین ور کوي اوکې بیا 5 ارګن سیستم یادي ارګن سیستم هو چې سونه 2-3-4-5 ارګن را یوځای شي هغه یو سیستم جوړ کړي هغه ته وایي ارګن سیستم او کار یو قسم کار وي لکه نمبر 1 سرکولیټری سیستم دی
سرکولیټري سیستم څه کوي؟ څونه چې وینه په بدن کې دا ګرځي دا د کوم سیستم په ذریعه ګرځي؟ د سرکولیټري سیستم په ذریعه. ریسپایریټري سیستم کوم چې موږ ساه اخلو پریدو دا ریسپایریټري سیستم کار دی ټوټل. ډایجسټیو سیستم څونه چې موږ خوراک کوو او مطلب هغه بیا سټمک معدې ته ځي او دینه بیا انټسټاین کولمو ته ځي، هلته چې کوم پای کې زموږ د پاره پکار سیزونه وي که نه څونه واټر وي اوبه شو یا کیمیکل شو هغه ته ابزارب کیږي، نیوټرینز شو هغه ته ابزارب کیږي، جذب کیږي بلډ ته وینې ته او د وینې په ذریعه باندې بیا هر یو سیل ته رسي او سیل کې هلته میټابولیزم کیږي، په مایټوکانډریا کې انرژي پیدا کیږي، ATP انرژي پیدا کیږي او په هغې باندې اون باډي ګرځي. اوکې نو ډایجسټیو سیستم دا سیستم او چې کوم فاضل مواد دي د کار نه دي هغه د سټول په شکل کې د ډکو میتیازو په شکل کې د بدن نه بهر ته وځي. بیا دی نروس سیستم چې دی دا هغه سیستم دی چې مطلب یو پرس که یو سیز باندې ته یو سیز ته ټچ کې دا میسج لړ شي برین ته او برین نه واپس راشي چې دا کار وکړو دا مکو دا ټول سیستم څوک کنټرول کوي؟ هغې سیستم ته څه وایي؟ نروس سیستم. بیا یورینري سیستم د تشو میتیازو چې کوم سیستم دی مطلب موږ اوبه څکو هغه ځي معدې ته ځي، معدې نه پس بیا چېرته ځي؟ کولمو ته ځي، انټسټاین ته، انټسټاین نه هلته ابزارب کیږي، جذب کیږي، بیا په وینس کې په رګونو کې په ویسلز کې د بلډ په ذریعه باندې کډنیز ګردو ته ځي او د ګردو کې هلته هغې نه چې کوم زیاتی اوبه وي هغه د تشو میتیازو په شکل کې چېرته بار ته راځي، دی ته وایي یورینري سیستم. دې کې دا موږ ټول چې کوم انالایزینګ اینډ انټرپریټینګ کوم ټاپک و هغه موږ کور کړو. اوکې انالایزینګ اینډ انټرپریټینګ دا ټاپک زموږ کور شو. دې پسې بیا دی ایټمز دا ډایګرام دی دا لږ ایکسپلین کوو. ایټمز اوکې سوري یو منټ. ایټمز دا د ټولو نه وړه ذره ده هغې ته ایټمز وایي. مطلب دا چې کوم یو څیز هم ته راخلې که نه فرض که یو بوک رالې پنسل رالې د هغې نه وړه ذره ته راولې وړه ذره هغه بیا په الکترون مایکروسکوپ کې وګورې د ټولو نه وړه ذره تا ته به څه ښکاري؟ ایټمز ښکاري. مطلب دا چې څنګه موږ یو دیوال ته ګورو هغه د خښتو نه جوړ ده یوه خښته چې څنګه ښکاري دا یو د دې یو څه دی یو بیسیک یونټ دی. دغه حساب دا ایټمز هم د هر یو څیز په دنیا کې چې هر یو څیز جوړ دی بیسیک یونټ یې څه دی؟ ایټمز دی. ایټمز چې را یوځای کېږي هغه به څه جوړوي؟ مالیکیولز به جوړوي. د هغې نه لږ غټ 2 ایټم 3 ایټم را یوځای کېږي مالیکیولز به جوړوي. بیا چې مالیکیولز را یوځای کېږي هغه به ارګنیلز جوړوي. ارګنیلز تاسو ته ما ویلو چې په اصل کې دننه څونه سبسټانسز دي څونه سټرکچر دي څونه څیزونه دي هغه د څه دي؟ هغه ارګنیلز دي. بیا سیل دی ارګنیلز را یوځای کېږي سیل جوړوي. مطلب ډېر ارګنیلز چې را یوځای شي او هغې نه ګیر چاپېر یو سیل ممبرین وي یو کور وي او په کور کې دننه ډېر ارګنیلز وي دغې ته څه وایي؟ سیل وایي. او سیل بیسیک یونټ دی د لایف. مطلب چې کوم یو ارګنیزم ته ګورې که نه او کم د ارګنیزم کم پارټس هم ته رالی د یو ژوندي څیز ته چې کم پارټس کومه حصه رالی او په هغې کې بیسیک ته ورځي بنیاد ته ورځي تا ته به سیل راځي مهیله. اوکې نو بیا چې سیل را یوځای شي هغه ټیشو جوړ کړي. بون کې یو حصه راواله دا ستا ټیشوز ده. اوکې بیا بون چې دی مطلب هډوکي دا یو ارګن دی. هارټ چې دی دا یو ارګن دی. لنګز یو ارګن دی. برین یو ارګن دی. آی یو ارګن دی. نوز یو ارګن دی. ایر یو ارګن دی. بیا ارګن سیستم دی دا سکلیټن سیستم ورکړی. تاسو وینئ د ایلیفینټ دا سکلیټن سیستم دی ورکړی. سکلیټن سیستم شو تاسو ته مادې نه مخکې ډایجسټیو سیستم نروس سیستم یورینري سیستم ټول مې راته وښول. اوکې بیا ارګنیزمز دی ډېر سیستم را یوځای شي په هیومن کې 11 سیستم را یوځای شي 11 سیستمز او یو هول ارګنیزم جوړوي. بیا چې ډېر ارګنیزمز په یو ځای کې اوسېږي یو شان قسم ولا هغې ته پاپولیشن وایي. او بیا مطلب ژوندي څیزونه 2-3 قسمه ژوندي څیزونه قسمونه چې هغه را یو ځای شي هغه کمیونټي جوړوي. او بیا چې کله کمیونټي چې بیا کله ژوندي څیزونه او مطلب لیوینګ او نان لیوینګ لکه فرض کا واټر شو یا دغه حساب سینډ شو یا چې کوم د ماونټینز اورونه دي دا را یوځای شي دا به ایکو سیستم جوړوي. بیا بایوسپیر هغې ته وایي چې کوم ارت دی ځمکه ده او د دې په کومه حصه باندې لایف ممکن دی ژوند پې پاسبل هغې ته بایوسپیر وایي. بیا دلته د اکټیویټي رایټ د لیولز اگینسټ ایچ ایگزامپل مطلب موږ له دا را کړي دي ارګنایزیشن. اوکې او هغې مخې ته ولیکئ چې مطلب هارټ څه څیز دی سیل دی ارګن دی ټیشوز دی ارګن سیستم دی دا ورته دې کې مخامخ ولیکئ. زه راته وایم تاسو به ځان سره رایټ کړئ. اوکې هارټ چې دی هارټ ارګن دی. اوکې بیا ورپسې
دا ګلوکوز دی، دا ګلوکوز فارمول. ګلوکوز دا مالیکیول دی، کمپاوند دی. اوکې کمپاوند دی، سوري کمپاوند دی. پیرنکایما دا ټیشوز دی او پیرنکایمل سیلز دی په دې کې. ها پیرنکایمل سیلز رايوځي شي پیرنکایما جوړي. پیرنکایما ټیشوز دی. بلډ چې دی دا هم ټیشوز دی. د مخکې مونږ وی چې کنیکټیو ټیشو دی. مایټوکانډریا ارګانیل دی، په سیل کې دننه وي. نیوران چې دی سیل دی، د برین سیل دی. اوکې دې نه پس په انشاءالله سیلولر ارګنایزیشن بل لیکچر کې وایو. اوکې تھینکس. ویډیو لایک کې او ملګرو سره شیر کې او چینل سبسکرایب کې.